په پروګرام کې خرکلي وایي خیبر اختر سره نږدې په شمسي روډ باندې دوستي ټیلر سلمان په دوکان باندې اور لګېدلو بجلی اور اغشتو چې هر څه پکې وسوځېدل خلکو له اختر له کپړې ورکړې وې ټولې کپړې چې کوم دي وسوځېدې غریب ډېر سخت پریشانه دی او په دې کې ول خلک راځي او بدماشي ورته کوي چې ما له خپل سوټ راکړي ما له خپل سوټ راکړي نو ول سوټ ټکم ځای نه ورکړي یو خو هغه ټول دوکان اور راغلو سم پکې پاتې نه شو او دې وخت خلک بدماشي کوي راځي او نه ورته کېږي نو هغه ډېر سخت پریشانه دی هغه سره موږ ملاوېږو تاسو موږ هغه ویډیو وښوله چې اوس دوستي ټیلر سلیمان کارګران موجود دي هلکه ستاسو څومره نقصان شوی دی څومره کپړې سوځېدلي دي هغه راته بیان کړه نو ولګي ورتلو راتلو د وجې پنځه منټه پس بجلي لاړې شو بیا راشي 10 منټه نه وي 15 منټه نه دا ټول د حکومت کارونه دي چې دا بجلي چې راځي د غریبانان یې ټول تباه کړه دا اوس وګوره دا څه حال دی دا د بجلو د وجې سړک اکسونه یې جوړ کړي یعنې چې یو زره 10 جوړې شوي وي خو هغې اصل داسې پرتې وي چې دا ټایم موږ سره اوس دوستي ټیلر سلیمان موجود دی دغه نه تپوس کوو چې دا اور څنګه ولګېدو او په چا باندې شک شبهه خو دې نشته او ستا ټوټل څومره نقصان شوی دی هغه موږ ته بیان کړه دا په چا هم شک نشته په دغه خدای کار به دې کې دغه نو دا خو آفت وکړي اته سوه جوړې دي او 7,000 روپۍ تاوان ورکړي دلته اوس موږ سره یو ورور ولاړ دی هغه دوست ټیلر له کپړې ورکړې وې خپلې نو هغه نه اوس موږ تپوس کول غواړو چې ته هغه نه خپلې کپړې غواړې که نه غواړې السلام علیکم ستاسو نوم هاشم ګیلکار تاسو دوست ټیلر له کومې کپړې ورکړې وې هغه غریب ډېر غټ نقصان شوی دوی کې اور لګېدل دې باندې څه غواړې زه خو هغې باره کې دا ویل غواړم چې دا خو هغه سره مدد نه وي شوي او هغه سره د الله طرفه دا واقعه شوې ده نو زه په دې باندې هم ډېر زیات خفه یم خو چون کې په خپلو کپړو مې څه کار نشته کور ته چې لاړ شم کور والا کپړې مې ورته ورکړي دي بس هغه سرفیک په لاس ولاړې دي زما هغې کپړې نو هغې ډېر پریشانه کړی یم او بل یو خوا کار مې نشته او په دغه حال دی بس کله لو ته ټلیفون کوه کار او ګار بس دی هغې بیا اختر نه بعد